آیا په رڼا کې کوروالی خوند کوي که په شپه کې؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هغه کې ورسره د ګونګ نشان ووهئ. مننه. په کوم ټیم کې کوروالی تر ټولو زیات ښه خوند لري؟ که غواړئ چې د دې ویډیو په مطلب ځان پوه کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. یو ورور پوښتنه کړې وه چې زه هېڅ د کوروالی په خوند نه پوهېږم چې آیا په کوم ټیم کې کوروالی وکړم او په کوم ټیم کې کوروالی ونه کړم. د دې په واسطه تاسو څنګه کولی شئ چې ما ته لارښوونه هدایت وکړئ. زه به د دې ورور په سوال په جواب کې داسې ووایم چې هر ډول کوروالی کول بېلابېل خوند لري. لکه څنګه چې په ترکارۍ کې هره ترکارۍ ځان ځان ته خوند لري، همداراز دا کوروالی هم همدا شی وګڼه او فکر وکړه. ځکه چې په کوروالي کې که چېرته یو رقم کوروالی همیش لپاره وشي نو کېدای شي د هغه کوروالي څخه ستاسو زړه موړ شي او دویمه ښځې ته مو زړه وشي. نو د ټولو غټ لامل د دې دا کېدلی شي چې کله مېرمنې سره په یو طریقه باندې کوروالی وکړي یا په یو ډیزاین باندې کوروالی وکړي نو د دې لامل کېږي چې د دویمې ښځې ته زړه راوپارېږي او دویم واده وکړي چې خپل ژوند هم په تباه کړي او هم د مېرمنې ژوند. د ویډیو اصلي مطلب ته راځم، څنګه کولی شو چې مېرمنه تاسو په خپله خوشحاله کړلی شئ. د دې واسطه باندې څنګه کولی شو چې دغه ژوند خپله جوړ کړو. نو څنګه کولی شو چې د شپې یا د ورځې کوروالی وکړو. د کوروالی ځان ځان ته اصول دي او ځان ته ټایم ده، ځکه چې نیمایي د خلک د شپې په نیمایي وخت کې کوي، یعنې 12 نه نیولې تر 2 پورې په دغو وختونو کې کوروالی کوي. خو ځینې بیا په ورځ کې کوروالی کوي چې د سهار نه نیولې تر 12 پورې جایز ګڼل کېږي او بل کولی هم شي. زموږ مطلب داسې نه چې جایز، یعنې چې تر 12 پورې کولی شي، که 12 نه هاخوا واوړئ نو کېدای شي ګناهګار شي یا هم کوم بل ګناه ته پکې لاړ شي. زموږ مطلب دا دی چې ناجایزه په دې دی چې د 12 نه هاخوا کله کوروالی کول دا خو بیخي له ځان سره هم ظلم دی او هم د مېرمنې سره. که غواړئ چې له کوروالي څخه خوند واخلئ نو همیش لپاره په رڼا کې کوروالی وکړئ، ځکه چې په رڼا کې هم ستا بدن مېرمنې ته ښکاري او هم د مېرمنې بدن تاسو ته ښکاري. خو یو یادونه باید وکړم چې په ځان یوه ټوټه واچوئ تر څو ستاسو ټول بدن شیطان ونه ګوري. نو همیش کولی شئ چې ځان د برق یا د شوي خاو برق ځان ته کوټه کې ولګوئ او له هغه لاندې تاسو خپله معامله سټارټ کړئ او د کوروالي څخه خوند واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو غلط مطلب ونه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.